مجاهد صاحب ډیرو چې له موږ څخه دغه پوښتنه کړې ده هغه د برېښنا اړونده د آب و برق وزارت محترم وزیر صاحب ازبکستان تاجکستان او هیوادونو ته سفر وکړي هلته د 2023 کال د برېښنا لاسلیک هم وشو چې په افغانستان ته برېښنا واردېږي هم تر اوسه دا هم په ځینو ولایتونو کې د برېښنا کمښتۍ موجودې دي لامل یې څه دی ولې ګاونډي هیوادونه افغانستان ته باوجود د دې چې لاسلیک هم ورسره شوی برېښنا نه هغه ستونزه خو تر اوسه پورې موږ څه درک کړې ده چې ازبکستان اړخ ته ستونزې پیدا شوې اول تخنیکی دی او بل وروسته د یخ تیر شو د دوی برېښنا د غالبا د غاز نه تمویلېږي غاز منبع د برېښنا د ازبکستان کې نو الته پایپونه یخ ویل ک ستونزه پیښه شو چې د دوی معذرت هم وغوښته ویل چې دا ډېر زر جوړیږي خو تخنیکی مسایل دي چې کله د انسان له اختیار وځي ته فکر کوي یو ځای خراب دی کله ورننوځي خلاصي الته د دوی نور خرابې کې پیدا شي تر اوسه ځنډېدل خو دوی اطمینان راکړي ډېر زر به د برېښنا بیرته راپیل شي او شروع بس نور د کوم شی نه دي چې خدای مکه دوی له موږ پوره وړي مو پیسې نه ورکړي یا تعهدات کې موږ ژمنتیا نه وکړي ټول ژمنتیا پوره سره د اسلامي امارت له خوا نه پیسې ورسېدلې دي ټول هیوادونو ته موږ له څلورو هیوادونو د برېښنا واردات لرو چې یو تاجکستان د ازبکستان د ترکمنستان د ایران له ټولو سره موږ اړیکې ښې پیاوړې دي او بل دا چې د تیلو د برق د خرید هغه مصارف هم بیرته دوی ته نقل شوي دي پوره نو دا ستونزه به انشاءالله زر حل شي زه امید کوم محترم مجاهد صاحب یو پوښتنه چې ډېر تاکید را باندې شوی دی هغه د پاسپورت ریاست اړونده ولې د پاسپورتونو ویش ځنډېدلی دی لاملونه یې تخنیکي دي اقتصادي دي چاپ نشته دی څه لاملونه دي چې تر اوسه پورې د افغانستان پاسپورتونه ځنډېدلي دي او دا ولاړه ده دا پروسه بلې خبره دا ده چې موږ ډېر کم پاسپورتونه درلودل په ابتدا کې نو پاسپورتونو سره احتیاط کېده چې کله ضرورتونه وي موږ داسې نشو بیخي د پاسپورت د فقدان سره مخ شو نو د پاسپورت چاپ ډېر اړین و او اسلامي امارت هڅه وکړه چې پاسپورت چاپ کړي د چاپ موضوعات هم اوس انشاءالله نهایي شوي دي پیسې هغو ته نقل شوي دي یو شمېر پاسپورتونه انشاءالله د رسېدو په حال کې دي په راتلونکي نږدې وخت کې به زه فکر کوم چې پاسپورتونه هېواد کې ډېر شي او ټولو برخو ته به ورسېږي هم کېدای شي په ولایاتو کې شروع شي هم به زموږ په ټولو بهرنیو سفارتخانو کې پاسپورتونه ورکول کېږي هم به په کابل کې په ډېر سهولت سره ورکول کېږي تر اوسه پورې ستونزه چې هغه ټوله د ناتوانۍ ستونزه او د پاسپورت د نشتون وجه وه او دا وسیله نوي چاپ شوي نه وو بیا چاپ شول پروسې ډېرې سختې وې بندیزونه وو زموږ په بانکونو باندې پیسو انتقال ډېر سخت و تر اوسه پورې په دغه ستونزه کې زموږ بانکونه او مسؤلین اخته دي خو زه فکر کوم چې اوس نږدې یو هلته او انشاءالله د پاسپورتو انتقال هېواد ته راپیل شوی مجاهد صاحب محترم ځینو تجارانو چې موږ ته خپلې پوښتنې رالېږلې دي هغه د اجناسو اړوند دي دوی یادونه کړې ده چې په مختلفو نومونو زموږ اجناس هلته بند پاتې شوي دي یا بند پاتې کېږي نه غواړي چې افغانستان ته راوارد شي یا نه غواړي له دې خوا نه خواته وارد شي په دغه برخه کې له ګاونډیو هېوادونو سره اسلامي امارت کوم تفاهم نامه لري لري موږ له ټولو هېوادونو سره چې اموال ځینې هېواد ته واردوي یا زموږ نه صادرېږي یو ټولو سره موږ تفاهمات لرو تعهدات لرو ژمنې لرو متاسفانه ځینې هېوادونو کې داسې کېږي زموږ مالونه ځنډېږي یا ستونزو سره مخ کېږي بیا د اسلامي امارت مسؤلین هم او اړوند وزارتونه ورګارونه هغه لاس په کاري کې هغه ستونزه حل کوي د څو ورځې مخکې د کراچۍ بندر کې زموږ مال بیا هم بند شو د تجارانو او زیان یې واړو تر یوه حده زموږ تجاران متضرر شول خو هغه ستونزه اوس حل شوې ده د حل کېدو په حال کې ده نور هم داسې کېږي ما مخکې ویل چې څومره تعهدات په موږ راغلي په اسلامي امارت باندې او په افغانانو موږ ژمن پاتې شوي یو متاسفانه کله کله داسې کېږي په نورو هېوادونو کې زموږ سره د اموالو په انتقال کې د نورو تعهدات په اړه بېغوري وشي او ستونزې پېښې شي چې هغه بیا اثرات یې مخامخ زموږ په ټولنه باندې هم غورځي او تجاران هم متاسفانه متضرر کېږي موږ یوه پوښتنه بله لرو بیا وګرځو د ګډونوالو پوښتنو ته یو براخلو تاسو کولی شئ مجاهد صاحب څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ وروستۍ پوښتنه زموږ لخوا مجاهد صاحب د ټاپي پروژې په اړوند خلک پوښتنه کوي چې ولې دا کار تر اوسه ځنډېدلی یا ولې نه پیل کېږي څه وخت پیل کېږي په دغه اړه که لږ وضاحت تاسو وړاندې کړئ بلې د ټاپي پروژه ډېره مهمه پروژه د اسلامي امارت هم ډېر لوړ ارزښت لري د اسلامي امارت د تېر دور کې دا هلې ځلې وې چې دا پیل شي او هغه وخت یې طرح او ډیزاین او دا شی شوي دي نو موږ ورته ډېر متاهل یو زموږ له خوا نه ټول هغه ژمنتیاوې تر ځایه رسېدلې دي چې موږ یې لرو دا اوس کې د ټاپي پروژې دا یو میاشت نن لږ را دې خوا ته په 15 شپاړس ورځې مخکې د ټاپي پروژې هغه امنیتي برخې مسؤلین
هغه دلته راغلي وو، زموږ د امنیتي ارګانونو سره مجالس درلودل. په دې باندې بحث روان و چې دغه هرات کې چې ټاپي پروژې کار شروع کیږي تر سپین بولدکه پورې، دغه مسیر امنیت ډیر خوندي شي، دلته بهرني انجینرانو ماشینري او دغه وسایل او لوازم راځي. خدای مکه چې تمام ستونزه ورته پیښ نه شي، د دې امنیتي کمربند جوړ شي. په هغه باندې خبر روانه نو ان شاء الله امیدوار چې دغه هته خبر رسیدلی شروع کېدل به نږدې وي ان شاء الله.